چې ابراها د قلیس په نامه باندې یو تعمیر او مضبوط آبادی جوړ کړه. اجمالی ته درس دا مسله و چې کله ابو کرب اسعد الحميري د يهودي مليان ځان سره روان کړ یمن لا. په دې مزمنځ کې د یمن خلکو دغه مخالفت وکړي چې زموږ خاله بنه راځي. به وجه دا چې تاسو د پلانو نیکه طریقې پر خودري دی او بيدینې شي وي. دوی ویل چې تاسو صحیح توحید د الله اومنه او دا قبول کړئ صحیح مسله ده چې دی والله اطاعت وشي او تاسو غوښه په کفر او شرک ګډوډ خبرو کې مسله ده. لیکن د غره نه یو راغی د دې اهل علم سره تورات او جانب مقابل فرق ورو تختیدل لیکن ورته ویل چې ودرېږي. جانب مقابل ما شو ابو کرب اسعد او دغه علما دا بسې پاتش بادشاہ دغه څه نقصانونه پیدا شو. لیکن په اخر وخت کې شدا وفات شو د دی ورور حسان پر نامه باندې هغه د حکومت ونیو. حسن کې مسله دا و چې هغه کله به یو مل باندې تعرض کوي کله بل دی بادشاہانو کې دا عادت عربو سره دا خبره هم لو دی ورته ویل چې بده یو یمن باندې اکتفا وکا عراق او د نور زینو باندې حمله مکوا. لیکن هغه د قلاریدونو په عراق باندې ورغه خو عربو دغه د ورور عمر سره خبره وکړه چې موږ به د ورور سره ختم کوتی او وجنه موږ به ایسته امیر او بادشاہ مقرر کو. هغه د خلکو د مشوره باندې عمل وکړي. لیکن زورعین په نامه باندې وسړیو څخه خط ورکړي ورته ویل چې د حمله مکه او د تاوان دی ورور ولې وښني. په یو نشه طریقه باندې چاړو وردن کړه ځکه هغه حساس سړیو شکل دغه په ځای باندې امیر شونو الله پیدا مرز سره مسلط کړو چې بي خوبي خپل ملګری بیره طلب کړی چې لکه د ما باندې څه چلوش وې تا خپلوان وجلې وې دا مشوره ولا اول کې نه راکولې ایسه هغه قتل کړه. زورعین چې کله دعوت کې وته خو ما خط درکړې لري تا وګوره خط کې ورته خبره لیکلې و چې لکه خپل وجل مناسب نه دی او کداري شرط وجل ګوره ستاسو دا مرز راشي به خوبه وشي دا خو بش باندې شو. په دې مزمنس کې دام ختم شو. لیکن حکومت یو بل چر ورغه شناتر چې اجنبي سره و فسادونه شروع کړه د خلکو عزتونه لوټول. درې بادشاہانو په خاندان کې زنواس په نامه باندې یو سړیو چې هغه د اوجلو وته کې د اخر دی را وسوي ویل چې تاسو من امیر ډیر غیرتی او دا یو دا عیسی علیه السلام راغله شام علاقه دي چې هغه دعوت شروع کړو هغه بر اسمان لاړو دغه ملګرو دعوت شروع کړي لکه فیمون په نامه وغیرہ افریقې له شکل لاړل داود د ملګری نو د دې نواز کسانو په حمله وکړه چې کله دا غلامان کړو قیدین کړه نجران سره د شپې په شکل هغه بندګي کوي چې دا ولې موږ د عیسی متبعین او د الله توحید منل پکار دی او دا وې دې چې یو کجوره دا موږ په غلافونه اچولې دي د خلک دغه کفر او شرک ال تکي هغه ورانه کې موږ بس تاسو عقیده اومنو فهمون الله متوجه شو تندر راغی ورو یا بعد دا کجوره ختمه کړه. ایسه داخله په ایمان کې داخل شو یا د عبد الله ابن التامر مسله او تفصیلی ذکر شو. به د دوس د سالبان په نامه باندې سړیو تیر درس کې موږ دا ویلو چې هغه لور د حبشو بادشاہ تقریبا اویزره فوجین راوسد ابرها او د ایریات په قیادت زنواس او دغه فوج مات شو. لیکن زنواس په درې باندې ورو دانګل به د دوړو په خپل مابین کې وبل لاندې واته خو نتیجه دا شو چې ایستدا ایریا دی وژلو د حبشو بادشاہ غوسو نو دی ابرها غلط تسلی ورکړه یو په دې باندې چې د خپل وختي ورته خړېلی او بل د یمن د علاقه خوره ور لګلې و او دغه د خوشحالي لپاره دا مسله جوړ کړه چې قلیس په نامه باندې یو چته آبادی دې جوړ کړه. نن درځي جن شروع دی دا مخکې د زور درس حاصلو
القلیس یا قلیس په نامه دا باندې چې کله جوړ کړه د نجاشي پاشا خوشاله لپاره ورته ویل چې ډېر اوچت آبادی می جوړ کړی دا او پاږي کې اوچت څنګه مرمر او آبادی نه وکړلې روان کله به حجین دلته حج لراځي یو بګی دی حبشه د بادشاہ خوشالي وا او بل دا منه چې د مادیت دلته راشي دا ډېر حجاج راځي خرچيږي او دا کې دا ټوله ګټه به یمنین برش خپل دماغ جنګولو دا نقشه جوړ کړه چې کړه د آبادی نه فارغ شو د بنی کنانه یو نوجوان راغی بنا بر قول هغه د پوسو کې وې څه مسله د وېدیځه کې دا قلیز جوړ کړي ګرځا یا قلیس را روان کړه به حاجین د حج لراځي او دا کار وکي او دا غل غیرت ورغی چې اصل کې حج نه خلک بیت الله لراځي دا پکې د کم ځای نه راغی چې دې کې بابا دې نه کېږي او دا وکي او دا د دوی سره ملما شو کله چې دا ټول خلک کورون لاړ دی عربي بده کې او دسماته وکي د دې به عزتې لپاره دیم تفسیر دا معنی شهور اور واچو او دسماته وکي هغه د پرې نه خو د ټول دیوالونه ور باندې ګندا کړه نور ته لاړو سبا شکل دربار ولا خلک رااله ابراهه دې چې ګوري د دې کوټي به عزتي شوی دا الګا ودا چا کړی دا ورجل یو نارینا ودا د کم ځای نو من کنانه د عربو نه راغلو ابراهیم ویل ودا چې د عربو نه راغلي د سړي مقصد صرف او صرف دا خبره ده چې بیت الله و سوران شي زوج بیت الله ورانو پرې ده مېنا او دا پختنه وکړه ودا خلک څوګي ودا اصحاب النسیه دي اصحاب النسیه قران کریم کې رب العالمین دا مسله ذکر کړي د سلور میاشتو کې اسلام موږ لویل دي چې جنگونه بنه کوي ذل حجه ذل قعده محرم او رجب که یو سړی ستپلار موجلې او استاخواله براغه په عربو کې نو برید به پینه کو بلکې کمل مسته ورته ورکوله ځکه څنګه الله منه کړی دي نو د عربو خپل پیداوار د شخصي نو تجارتونه هغه به دا کارونه کول چې دا ګټو پیداوار د دین راوړو یو قوم په بل باندې تعرض او بریدونه کول یو قوم راغه به بل پر استعمالول به بچوږي شونه به نو دوی باندې فقر او قاتیو دا مسله را دوی ویل چې باندې سلور مشه کې خو جنگ نه الله منه کړی خو د شي شل به وکړو چې په دې محرم ذل قعده ذل حجه او رجب کې به جنگ وکړو د دې میاشتو اکرام به موږ بلې میاشتې چینج عربو د عربو مشرانو دا خبره خبر ما بین کې وکړو وی سیدا کله به حج داخله رااله دوی ورته اعلان وکړي چې لکه ذل قعده ذل حجه محرم او رجب په دې کې موږ الله رسول د جنگ الله منه کړیو د څه شل به وکړو چې د دې میاشتو احترام او اکرام نور میاشتو له چینج کو په دې کې بوس جنگ وکړو د یو بل بریدونه واخلو یا به موږ وژنو یا به جانب مقابل وژنو ایست اصله او مالونه براوړو وګیو ماړو بش د ځان دین جوړ کې بدعت قران کې الله فرمایي چې ایست په کافر شو لکه په تور مثال د حمل الثوره جوزا مې کې به جنگ نه کېږي دوی به څه ویلې وی جدي دل وحوته د عزت انت لاړو راځي چې په دې مې شو کې جګړه وکړو چې کله جدي دل وحوته را انت به جنگ نه کوو حج به ایسره زل هجری مې شنو وختو تقریبا 3 کال ورسره بیرته خپل ځای نه راتلو د قانون کې تاخير کوو ودا خو هغه خلک دي ابراهیم ویل چې ها دا هغه خلک دي نجاشي پاچا له اطلاع وکړه ته خبر نه وینا وېزمن د پولیس د آبادی بیزتی دي عربانو کړي د زی پوج موږ لراولې چې به ورش وژنو دا هغه ورته ویل چې دا ډیره خاله چې دا خبره ورته وکړه نو په دې منځ کې تقریبا 15000 فوجونه تیار کړه ډیر لس پلان ورته افریقین راولېګل یو پیل خصوصي ابرهل راولېګو د محمود په نامه باندې چې دام ځان سره واله بویزه رنګ د علاقه ور د ختمه کړه څنګه زموږ د کوټې بیزتی کوي عربو کې دا مسله خورش ورته ویل خبر نه وینا وی ابراهیم سره د 15000 فوج وي د ډیر لس پلانو د محمود پیل په نامه باندې را روان دي د کعبه ورانه دا ډنګي پریشان شو خفه شو وی ویل جګړه مو سره کوو یا به منګه ګټو یا به دوی پری دوی نه
کافر وو لیکن د حرم د اکرام پر ځړ کې پروت ځان په وجلو په دې مزمز کې ابرهار روان شو شکل را روان شو عربو را شکل نږدې راغی خصعم په نامه باندې قبيله و دغه یو مشر زونفره یا زونفره دی قوم سره اول جګړه شروع کړه جنگ جو سره کله شروع کې جانب مقابل سره شپته زره پوجول و دا غریبانان خلک هم دومره مسلح هم نه و خو ماته کړه چې ماته کړه د زونفر د دوی چې کوم مشر د قبضه کې واقع شو قیدی او اسیر کې ورته ویل چې ما وجنه ما زبر تاسو ډیره پوره راهنمایي وکم ډیر خیر به در ورسیږي ابراهیم خپل حلیم انسان او هغه ملګرو لوي چې رشتہ را سره وجنه ما ځان سره کوي مخله شکل رااله بني خزاعه ورته مخله روات شویبه خو پرېدا دای مشر چې نوفل ابن حبیب دوی سره جنگ شروع کی کله جنگ شروع کینو د ابراهیم او جنو دا قوم موالو نوفل مونیو ویلګه ما وجه ډیره پیدا بدل کړی شي مې وجنه را روانو خدای ابراهیم قواوی تر دې پورې چې بني ثقيف لره ورسېدي بالکل نور خبره د حرم لره نږدې کیږي د ثقيف خلک د غیرت غوندې وخت کې ورته خبره وکړه وې موږ سره جنگ مکوي بلکې موږ بس تاسو تعاون وکړو تاسو له برو ګذر وکړو چې په دې طریقه باندې کعبه له ورشه په دې باندې ورشه هیڅ اړنګ کوي کله کله په داخل کې چې خلک پیدا شي چې هغه به بار ملکیو له خودنه کوي چې لکه په دې طریقه باندې ورشه دلته ګذر دی دلته ناس سره دلته ولاړه ده ابو الرغال په نامه باندې وسړیو د پلاس باندې ورکی ابراهال ودا ځان سره بوزا دا به تعالی رو ګذر وکړي ایسه به کعبه ورانه کې به برازي وډه راخره ابو الرغال چې کله روان شو مغمس په نامه باندې یو چې د عرفات او طائف پر مابین کې واقع دی دیږي کې ایسه د باندې مرز راغی الله مردار کی جاسوس کوم استخبارات ولا دا ورته الله ختم کی دیش یو وجنو په دې خلکو کې دومره بدنام شو عربان به چې کله فلاره باندې تیرېدنو کانی به راخستو ایسه په کانو باندې وشتو وېدا دا هغه خراب او خبيث خبر دی چې بارملکین راوښه او د خپل حرم په ورانو د خپل عربانو کورونه ورته خدای چې لکه بدیجه کې او بدیجه کې د قبر سره د قشان سزا پکار ده حدیث ابو داود کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي ما به سره جمع کړي ولکه څنګه باروغه روغان د خلکو رجم کولو دیجه کې چې کله دا مړ شو وادي محصر شیدار میناس تر یو زده دیجه ابراهره ورسېدو لیکن ابراهه دا ویلي د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی او چې ورشوي د حرم والا څومره مالونه چې دا ټول په خپل قبضه کې ولا چوری کا زګه دشمن درګ والا د خلکو رګونه معلوم کړي چې لکه دا سړی د دې شوقي د نظر ورکه دا بل او دا بل اسود ابن مسعود لوي چې ته دا کومار انسان ته د خلکو د مالونه غصب او ډاکې وړي راخلاقه په سراغه خناته په باندې یو بل سړی واقع اغله دا خبره وکړه برهوی ورشه د عربو کې اعلان وکړ کزمن د فوج مقابله اراده لري میدان لروجو کې تسلیمي ورکړي وړي راخره هغه عربو ویل چې دا مسله دا مسله دا په دې مزمز کې ابراهیم ځان له اوچت تخ جوړ کړو دربار ابو طالب عبد المطلب سے ورته راغی د محمد رسول الله نکاح دا شو ورته کله راغی وکانه جسیما وسیما عبد المطلب د انسانو چې د بدن نډیر اوچت انسانو ډیر کې سرنګ والو نو ابراهیم ویل چې لکه دا خو د عربو مشر راغی کې د شي مسره بس مذاکرات کی چې اوس خیر ده مو خراب و دا او دا دې بسړي کې دا خبرې لري دشمنان برید وکي او دا وایي چې رکیدې شو اوس موږ نه معافي نه وغواړي به خپل معافي لکینی او مذاکرات لکینی څه کې پروان به نه لري شي ځکه دا قانون دی نو ابراهیم دومره متکبر انسانو وی ویل عبد المطلب راځي اوس ما سره به تخبانه کینی نو سبا او مال خلک په غور کوي چې د عربو مشر څنګه سره کیناسو او کچرته نه پریدم نو به خو هغه ملک دی مشر دی خمخ هغه سره خبره کوم د خپل تخت او دربار نور ختش لاندې ورغه عبد المطلب سره شکل ناس ولاړ او غیره دا وکړه ورته ویل څنګه رانی ابراهیم ورته ویل هغه صاحب د شیر عالم
چې تا د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی را لګلی هغه د مالونه غصب کړی دي وی آو وی زمې دوسو وکړ نو چې خپل وکړو په سره غلې ابراهه په قهر باندې شو په غصه باندې شو وی ویل دومره وړ کې همت چې دوسو وکړو په سره غلې د ټول عرب مشري ما خو ویل ته په دې مناسبت باندې راغلی چې د کعبه مبارک اسما سره مذاکرات وکي او دا عبد المطلب سے ورته ویلې یا ابراهه زه دې مالک مې دی وکانو دې پښتنه کوم دغه خپل مالک سره رب العالمین دی دا څه خبره کوي چې مفت کعبه مشرا بش غصه شنورم وی ویلې فوج به د وکان ورکی وجدي دا وکانه ورکړو لاړو د شي کمپیلو د محمود په نامه باندې د کعبه په طرف باندې شو روان کی روانېدل نه دنګوله به سره غوښ کړ وی وول چې شرکت وکړه لیکن هغه حرکت نه کوو ته بل اخر بشرا ول دغه شمري تندې باندې ووالو چې ته خو ډیر قوي وي او ته خو فیل وي ته څنګه د شي وسور سکیږي او مخکې کېږي نه د شام په طرف باندې به روان کې دی فیل به منډه واخصه د یمن په طرف باندې به روان کې منډه به واخصه په بل طرف باندې به روان کې منډه به واخصه کعبه لمن ورته خو به سری ووالو د نور پلان مشه ورلم بکړه کار نه کېد یو حرکت نه کوو مفسرین او محدثین دا خبره ذکر کوي د دریاب د خوان الله رب العزت سم مرغان راولېګل مرغان شکل راولېګل هغه سره درې بمونه و دا یو په یو پنځه کې او بل په بل پنځه کې او بل په دې مخو کې د پرې فوج باندې بر روغ ورسول بمباری په وکړه د شي بمباری و دا رب العالمین قانون دی اول په دې مجاهدینو باندې داخله ساتي د اسلام چې کله بالکل د شکار پیدا شي چې هیڅ کوم دفاع ونی کې به الله په خپل راضي معنی فوج لري که څومره قوي دشمني خو چې ضعفا مجاهدین مخ له ودرېږي الله د دې پر اسلحو کې دومره طاقت اچو چې داونه چغي وبس عرب غلي شو نو الله وسو تکر کې راولېګلې ابابیل او دشه بمبار اور باندې وکي چې بر سر باندې به کاڼه روغ ورسېدل پینډه ملان دی وته دشه به وګورځي سم اټمی اسلحه غونډه وا لکه غشین بيونه شروع کړه د دې واقعینه د خلکو بمبار ځکه او د قشن د جهازونو جوړول او به د اټمی اسلحه جوړول چې د تخریب وشي دا ټول فوج د شپې زره کسان به مردار شو لیکن ابراهه پاتش او په منډه باندې د بیت الله نه راوته کې دوه ورسړي دا وازونه کوله نفیل دا چې ولدي شاعرانو په شعر کې دا خبره نقل کړې ده چې د ځان سره قیدی راوستو هغه په خپل غر په طرف لاړو عبد المطلب سے د خلکو لویری و چې د غر په طرف باندې حرکت وکړي زئی دا ظالم بادشاہ دی بد اخلاقه چې تاسو عزتونه را لوټنه کې د کعبه انتقام بل اخلي او دی ویلي اللهم يا الله ان العبد يمنع الرحله دا بنده چې د خپل خاندان کومک کوي او دغه دفاع کوي ته د خپل کوټه دفاع وکا نو ابراهیم چې کله تر یمن پور رسیدو دومره خورشه او جزا مرز الله په لګول او لکه د اگې نه چې یو بچی رويش چې څنګه یمن لور شو د شنه ټک بیل شو غړي پړک بیل شو ایسه مردار شو انت وجلش دغه بچو یکشون پر هغه باندې هغه د پسې باندې مقرر شو یو وخت پورې وو هغه به ختم شو اسم مسروق وغیرہ غي دی ورو د امیر مقرر شو چې کله د امیر مقرر شو د علاقې نو د سیب زیزن په نامه باندې وسړیو هغه د ملک باشندو وی ویل چې لکه دا بار ملکی راغلی دا به څو پولیس مو په ملک دلته وشيږي یو قوي کومک د چانه وغواړي چې یې دوسره مقابله شروع کړي زګه دوه قسمه همتونه دخل کوي بعض خلک چې کله په یو ملک باندې برید وشي هغه خوبونه نه ورځي چې لکه دا دشمن څنګه مات کو څنګه وژن چې د خپل ازادي او د خپل عزتونه په ځای باندې برقرار وسات او بعض خلک هغه د دې غموړي چې صرف ډوړې پیدا کوي منصب پیدا کوي گاډي پیدا کوي دکانونو تجارتونه نور څه کوي اسلام دې الله دې پويږي وا دې د سیب زیزن په نامه باندې سړیو هغه دا سوچ ورغه غیرت ورغه قیصر بادشاہ خو لراغه ورته وی ویلې وې دې خلکو په موږ باندې برید کړي څه کومک موږ سره راکا چې موږ سره وځيږي چې دم نصراني واغم نصراني ورته وی چې دا کار خو ځنه شم کولای ځکه هغه چې ما نصراني ورور دی وسم دا غرورم ستاسو په مقابل کې داغه په مقابل کې ستاسو کومک نشم کولای تر څو پر ایسه دغه فوجان وو تکتیږي او تاسو خپل غلبه حاصله کړئ دا سیب زیزن په نامه باندې سړی ډېر خبره روان شو بار ووت ځان سره سوچ کو ځکه د انسانان همیشه سوچ کوي چې د ملک څنګه آزاد کړی دي کافرونه
نو سوچ دا خبر رااله چې لکه بدی یمن کې غزمنګ دا زړه عربان بادشاہان راغلي دي راځنه کوم ملګری سره مشوره وکړي چې هغه تعالی نظر درکړي د نعمان ابن منذر په نامه باندې وسړیو دا خو راغی چې کله ورته راغی ورته وی صاحب کومک مون سره وکړي خلکو د چې بریدونه بم باندې کړي زموږ د عزتونه را لوټري دي چې انتقام کوالو ورته ویل چې انا دوی څه خوري کمزور یم زه به څه وکم خو یو چل لې چې دلته یو بادشاہ له ورشو نو شیروان له او داغه به کومک طلب دا نو د بادشاہ چې په کال کې به یو کړه د بادشاہانو سره ملاقاتونه کول د مجلس نو دی سیب زیازنه او نعمان ابن منذر دې دوړو انتظار کو چې په دې منځ کې د شو پرده وا دا بو کلاو کړ شو دا ټول دا بادشاہ برکار شو شیروان دا څومره بادشاہانو والي مشر غلي دا ټول در په سجده باندې پریوات به به ورته چې ارزونه تاسو راوړي دی وشو وای سیرت ولادي کې تقریبا د چې کم تاج په سر دا 90 کیلو دغه وزن و سره زر په لګیدلی او جواهر په لګیدلی او وغیرہ نبی زین لدا سوال شي دا دومره وزن د پر سر باندې څنګه ساتلو نو مفسرین او محدثین او د سیرت ولدا ذکر کوي چې د شي پړي وغیرہ په دې کې اچولو چې د بر تړلې و لیکن چې کله په دې پرده کې راخاره کېدو صرف د خپل سر به د تاج کوردنه کې نو خلکو به دا ګمانو کې چې د پر سر باندې خودلې شوی نه نو دا قواره به وسه مجسمه معلومه شو د ټول بادشاہانو ورته سجدي وکړي به ویل چې زمونږ ملک دا مشکل له دا خبره دا نو چې کله دا پرده لری کړه خلکو ټول په سجده باندې پری واته سیب زیازن سجده ونه کړه نیغ شو الله ورته قاتلې نو شیروان ډېر انتهي غوسه شو ویل چې لکه دا احمق څنګه مال سجده نه کوي کله چې دې مشرکین خو سره ورشي او د دوی د عملګری شرک او کفر کوي او بل شي موحد انسان چې هغه د شرکیت نه کوي رکوع سجده نو د دې مشر په تابع باندې دا بدول شي لکه دا جاهل د کوم ځای راغلی دا احمق د کوم ځای راغلی را طلب کې ورته وی چې سیبا زیزن د کوم ځای راغلی وې دا غیزن وې دا سجده ولې مال ونه کړه وې څه دي غم دي په دې کې بادشاہي او دا والانو بادشاہان ستا خپل راځي په دې کې سجدي کوي زما په سر باندې دومره غمونه پراتري چې بالکل دا سجده زما نه یاد وېستا ودا څنګه وې دي خلکو په موږ باندې برید کړي دي اوس موږ عزتونه او دا ارچ لوټري دي کومک لراغلم چې ما سره ته کومک وکړو بعد دغه په دوی باندې موږ حمله وکړو د خپل ملک آزاد هغه ورته ویل چې دا کار نشي کېږي خو ملګرو چې ولس را شپې ورکړي دې شکل ورکړي دي چې به ځان لا هغه د ناشنا سره او دا اوس امتحان دی بار چې څنګه دربار نه وته یو له پیسې ورکړو بل له ورکړو خلک ټول خلاص شو تک پیسې چې د الله سره شپې درې ورکړو دې ټول راواخو چې ایتر چې باد کړو ورسولې نو شیروان بادشاہ شاویل چې کوم سړی ساخ ور راغله هغه خور شو ورسول پیسې ورسول ویره ولې ویره کدا دی ولې ورسولې ځکه چې کله انسان پیسې لټینګ شي کې مجاهد او کداعي دغه په دعوت او جهاد کې به الله اثر شي دا پیسې ټول شي لته باندې ولې ورسولې ختم کړي چې لکه ماستر د خپل مل د ازادۍ مسله ده د زنانو مسله ده د مجاهدینو مسله ده د اشرانو مسله ده ته مال په دې وخت کې پیسې راکې لکه ډېر خلکو دا وسور کی الګا دومره گاډي بدر کو وزارتونه بدر کو دا بدر کو هغه ورته وي دا مال راکه مل د بمبار شو چې ما به کې د قشه کی د به غیرت انسان دا کاری چې کله را طلب کې وې دې شو اسما ضرورت نشته ته مال فوج راکا به مشوره کینه ولدین او شیروان وی ویل چې لکه دا سړی ډېر اوچت همت والا سړی دله سکار پکار دی وېزي کسان بور کو خپل فوجین نه ورکو په دې زندان کې چې کوم اسیران دي قیدین دي یو 800 کسان را برابر کړو دی ورکړه وېدا بوزا 800 چې کله مخامخ را روان کړو نو شاخو د عربو قبایل مو سره ودرنو تقریبا 9.5 کسان جوړ شو دا چې کله را روان شو د ابرهه ورو مسروقه اغله معلوماتو چې تاسو خبر نه وینا ویسه به زیزنه هغه تقریبا نو شیروان نه اته خپل دا ټول چې راځي مګي ونیم سره کسان را برابر کړي اوس موږ سره د مقابله اراده لري د مقابله لوروت لیکن د جنگ قومنداني دلته وسړي واقع چې داغه نو حرزو دا د جنگ قومندان شو دغه له شکل شروعونه د حرز دا تکتیک وکي وی الکه دا مشروب کم یو د بادشاہ خلق ورته ویل اق اشبا د ناس دي تعقیبولو ایسا اسه پرې خو د پوخ باندې کې نشو اغه نکته شو په قچر باندې کې نشو د هرز ویلې
ودا خو د خریب بچی باندې سور شدا اوس باندې چرته بچ خوري په دې واقع کې دی مسعود یو قسم تکتیک موږ له خو درو چې کله یو سړی امیر د جبهې وي او مهم سړی وي هغه ورزيونه بدلی هغه سورلي بدلی د شنه چې ساده ونه پم دیو تر باندې را روان شي کله شکل بدلوا کله جامه بدلوا کله یو دب کې موږ معلومه شو نو چې خواله ورغه د اخرسه د مسروق خواله ایسه گزار ورکه بر سره چې وله هغه وښلو ختمه کې جنگ جوړ شو داغه د پوج وته کې مغلوب شو امیر د جبهه او بادشاہي شو هغه د حرس په لاس باندې وراله دا په دې وخت کې وې دین ورسره به مرزبان په نامه باندې دا بچو هغه راغی به ورسره یو بل بچو ابن تینوجان داغه نه ورسره به بل بچی راغی چې ابن تینوجان هغه نومېدو دا سلسله په کې رااله کیسر ای سیدی بادشاہ ابن تینوجان نه خپه شو به خپه کېدو کې د لری کې بازان په نامه باندې امیر په مقرره کی او بازان چې دا صحابي رضی الله تعالی عنہ ورسره د نبی کریم علیه السلام سره ملاقات کیږي نو شکل دا شو د کسرا بادشاہ دی بازار لا خطر ولګوي ته خبر نه وینا وی په عربو کې جاهل پیدا شوی دی رسول الله یادو یو احمق وی مال دا خاتون را دي چې تاسو ما حکومت تسلیم کا غلام سړی او تمل څنګه دا چیلنجونه راکړي لاستړي لرا والا چې درنه بچو خوري بازار وی سیدا یو دوه پولیس شرطه دی په شولېګل کله چې دا په شولېګل د طيب په علاقه باندې رااله پښتنه وکړه په دې ځای کې سړی پیدا شوی د محمد په نامه هغه چرته یې پلاني ځای کې دی نو دی خلکو ورته بالکل رو ګذر ټول وکي د خپل مابین کې ویلې وکي خیري یو لوی طاقت وسره غلې د محمد د بربادي د لپاره اوس محمد وجلې کیږي لګړې غیر مسلمان منافقان هغه دا خبره کوي چې دي کمزور مجاهدینو چې خالص وي وکړي شنکو په راکټو سره دی دا د لوی طاقت سره په ډغره باندې راغلي کې خیر اوس به خوش دی بچا وخت نه دی کله چې دا فوجین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رجو سره ملاقات وش ګیرو برې دی ګیری والے وي سرونه پرې خودلی و دا برېتم اسلام چې سره یو ملاقات کې نور خبره به سبا کو دي کې مقصد دا و چې د کسرا بادشاہ مرزار شي دغه اطلاع تاسو درکم چې دغه خو مال راغلی وې څنګه راغلی وې کسرا بازان له دا خبره کړې ده چې د الله سره راغله موږ څخه ولا رالو او تاسو دې ځان سره بوج الله سره دې وړو محمد رسول الله ورته ویلي وې تاسو نه کسرا نه پوښي وي نه خپل بچي به ګوښلو وې دا تاسو وایي ستا بارک موږ دا عقیده نه چتلی ونی دماغ دی خراب دی خو اسمه یقیني معلومه کړي چې څه مقل سړی دا څه خبره کوي هغه جوړ سړیو اې دې خلکو په دماغ کې د لوی طاقتونو دا مړ کېدل او دغه ختمېدل دا بالکل دماغ ول راځي نه چې د امریکا په برباديږي او روس په برباديږي او دا په برباديږي دا چیرته ختمي شي ځکه غیر مسلمان په دماغ کې دا مسله پرته وي ویزه پښتنه وکي بازار لبر ترال لیکن په دې من باندې پښتنه ورته وکړه دا ګریم څنګه خري دی دا وختم څنګه پرې کړی وې موږ خپل رب دا امر کړی دی رسول الله ته مخ وړو مال خو رب دا امر کړی چې ګری وګدې کې او برتان کم کړي مخ ته واړو خپشتي چې کله دوی بازار خو لاله ورته ویل چې هغه خود شي ویل چې تاسو کې اسلام مردار شي ویل بیګه خپل بچي وژلې بازار ډیر وکړ سړیو وی ویل به تحقیق کوو کچیرته یقیني مردار شي وي او هغه مر شي د دې محمد رسول الله تایید پکار دی په دې باندې ایمان راوړل پکار دی ځکه نه ټلیفون شته نه بل شته نه بل دل شي اطلاع ورکړي شو دا دومره لري ملک دی دلیل په دې باندې چې دا الله یقیني بنده دی عقل نه بازان سم کار واپس چې دا غره دا کسرا د بچی قاصد راغی او بازار له ویلې چې زما ما بیګا د خپل پلار وښلو خپل خزبانه خپل مور له چل جوړ کې چې هغه قتل کوم د امور په نکاح والم میرا او هغه څه دوی وغیرہ جوړ کړی بیګا د وسته ادم به ور مردار شو بازان دا خبر وکړه چې لکه دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یقیني نبی دی بالکل ودا دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام له چې ما پتا باندې ایمان راوړو رسول الله به په ماغي ځمانه کې برقرار پرې خو کله چې ایمان پر راوړلو په دې منځ کې رسول الله د بادشاہ الله خطونه شروع کړي و هرقل له ولې هغه رسول الله د خډیر وشت اکرام وکي نبی کریم علیه السلام به دعا وکړه کسرا چې کله ورغه نو داخته چری کې او د پاسه په وخت پیغمبر علیه السلام ورته داسې د الله ټوټه اما شو چې به ټوټه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی وخت کې د مکینه لاړ د مدینه تقریبا اتکر شوخه کېږي او خط اغلا حذیفه عبد الله بن حذیفه رضی الله عنه راوړو بشکره بازان رسول الله سره مخامخواله او شورته ویل یا رسول الله
انصار خو انصار دي مهاجر خو مهاجر دي دا موږ څوک شو پیغمبر علیه السلام ورته تاسو زما اهل بیت تاسو زما خپلوانی معنا نبی کریم علیه السلام د قومیت لحاظ ونه کې بلکې د ایمان او د اسلام مسله برابر کړه نو دیجه پورې دا مسله شو د منځ کې د قصي یا د قصي په نامه باندې ابن کلاب چې دا د رسول الله نکړي د پیغمبر علیه السلام نکوه دوه واده وکي د دې عربو مشرو جنډه باندې سره واده کعبه دارالندوه وغیرہ دا ټول شي نه جوړ کړي و څلور زامن د دې خزینه وشو عبد مناف عبد الدار عبد او یوبل عبد مناف ډیر عزتمن سړی و دا عبد الدار چې معتوغ نه سړی و چې پیژندوم نه خو لیکن دې قصه دا ټول واقع اختیار غلا ورکړه چې ولدا دا ثواب شو ته دې قوم مشر یو جرګي بکې او دا عبد مناف چې واده وکړي هغه څلور زامن وشو هاشم صاحب مطلب عبد الشمس او نوفل هاشم د نبی کریم علیه السلام نکړي هاشم ورته په دې مناسبت باندې وایي چې دې کې معنا د ماتوالي ده د حجاب لپاره دا ډوډۍ ماتوله هاشم صاحب استجلا خدای سلمہ ورته ویلی و چې ګوره کته ما سره واده کوي اختیار طلاق بس ما سره کزما خو نه شو زبر طلاق قوم وېزه شهیدا نو کله چې دې سلمہ سره واده وکړو الله رب العزت یو انسان پیدا کړي شیبه د رسول الله نکاح په دې منځ کې دربون پر هغه کې دا هاشم سے وفات شو مطلب چې دا غرور هغه مدینه راغی د ماماګانو لوي ویلي چې زما دا ورانه راکې چې منګه بوزو مسجد لور کو واغې کتاب اوچت سړې شو دا خو دې مور ورته سلمہ چې دا بنوړي دا که ته چې زما په ځړه خپه کیږي او دا کار کیږي خو لیکن وایي چې زه بوزم شیبه دا چې کله مطلب شه روان کې ځان سره په وخت باندې رسول کړو کله چې د کعبه لره داخل کې معنی د مکې له دوی معلومات نو چې سلمہ سره هاشم صاحب نکاح کړي واده کړي لري د رسول الله نکاح نو خلق خپل مابین کې عبد المطلب راغی جاء عبد المطلب دا مطلب غلامو دا ورته راغی او حال کې هغه د نبی کریم علیه السلام نکاح به د دې جنت عبد المطلب مشری چې نوم شیبری او د زمزم او چې هغه شپږ سو وکاله بند وي بعد دغه په وخت کې به درا کولاو شوي دا ان شاء الله روان چرشنبه له زميد ژوند باقي به وي رب العالمین مو تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير